ایمان خو دې ته وایي حضرت عمر په باغ کې ناست دی د کجورو او کمیس ته لګیا دی ټاکۍ ګنډي، کمیس ته ټاکۍ ګنډي. نو د شام یو سفیر راغی، خپل کاغذات یې پیش کول امیر المؤمنین ته. چې راغی نو لرې ولاړ دی، اوس د یړې ورنږدې کېږي نه، او حضرت عمر لګیا دی ستن او تار ورسره دي او ټاکۍ ګنډي. چې داسې ورته وکته، ورته تعال لا تخف، راشه یریږه مه. چې نږدې راغی کاغذات یې ورکړه. ویل ولې نه راتلې نږدې؟ ویل یا عمره زما دې په خدای قسمي، سفیر خو ډېر لوی سړی د بل ملک، چې ما دا جرأت نشو کولی چې تاله نږدې درشي، او ناس په ځمکه دی او کمیس ته ټاکۍ ګنډي. ویل چې د مسلمان قوم داسې رهنما وي، هغه قوم به چرې الله نه ذلیلوي. امیر المؤمنین دی او کمیس ته ټاکۍ ګنډي، په منبر ولاړ دی، خطبه وایي، کمیس یې لږ اوږد دی. یو غلام را پاسېدو داسې، او د ګریوان نه ونیو او ورته ویل کښېنه خطبه مه وایه، دا د پیغمبر منبر دی. وی چې ولې؟ وی په مال غنیمت کې څادرې راغلې وې، مونږ ټولو چې کمیسونه جوړ کړل، زمونږ کمیس ته لنډ لنډ جوړ شو، او دا ستا کمیس اوږد دی. معلومیږي دا چې تا ځان له 2 څادرې ساتلې وي. نو ته څنګه امیر المؤمنین او د مساوات خبرې کې چې ځان له 2 څادرې ساتلې وي او موږ له یو یو راکړې؟ حضرت عمر کېناست، ویل زه به تر هغې خطبه نه ویم چې د دې غلام د خبرې جواب مې نه ورکړی. اوس به څوک وکړي؟ یو د پولیس سپۍ سره به تاسو خبره وکړئ؟ سپۍ چې درته وجوړ شیخه داسې رب در باندې ولګي، جی قانون دې لاس کې واغست، جیب وښه، جیب داسې کوئ که نه؟ الله، حضرت عمر دی، امیر المؤمنین دی. غلام ته وای خطبه نه وایم، غلام مرئی ته وای، مرئی ته، چې تر څو مې ستا د دې سوال جواب نه کړی. زوی ته یې آواز وکړو، ویل بچیه دې خوا راشه. چې زوی راغی ځان سره یې داسې ودرولو، ویل زما دا کمیس بچیه ولې اوږد دی او ستا دا اوږد ولې جوړ شوی دی؟ ویل پلاره مال غنیمت کې چې کومې څادرې راغلې وي، نو یو حصه ستا خپله وه او یو ما خپل څادر درکړو، نو د 2 څادرو نه ستا دا کمیس جوړ شو، نو ځکه اوږد راغلی. او غلام ته وی چې یو څادر ماله مې دې زوی راکړی. نو غلام ورته وی چې اوس پاسه خطبه ووایه. ایمان دې ته وي. نو عزیزانو د لرې نه ډزې هر سړی کوي، خو د ډزو پته مغه چاته لګي چې څوک ډزو کې وي. د 22 طاقتونو مقابله به هم د عراق خلقو ته پته لګېده. زما په خبره پوهېږئ؟ دا زور به مغه خلقو ته پته لګېده. نن د لندن سپي ګرځي، سپي، او د امریکې سپي ګرځي، او سروې کوي لګیا دی په پاکستان کې چې د عراق سره همدردی د چا وي. سپي ګرځي. نو داسې سپي شته په پاکستان کې چې هغې ورته وایي جی عراق خو پاګلو، لیونیو، دماغ خراب و، ایسے جنگ کولو،
دا سوال او اعتراض خو بیا په امام حسین مو کوي کنه. امام حسین په کربلا کې 72 کسانو کنو او د یزید فوجیان زرګونه وو کنو. نو بیا امام حسین باندې دا الزام لګوي چې طاقت نو نو جنگ دی ولی کولو. الته سوال د طاقت نو، سوال د دیو چې امام حسین وی چې ځان او بچی قربانوم خو د شریعت د دشمن د بادشاہ په لاس کې لاس نگدم، امریکې ته جوکیاویږم نه، ځان قربانوم، فوج قربانوم، ملک قربانوم، د امریکې حکم به نه منم. بین الاقوام یو اداره ده چې هغه د ټولو ملکونو کنټرول کوي، د هغې چې کوم قانون او پالیسي ده بیا هغې چې څه فیصله وکړه هغه به منم. زما په دې خبره پوهېږئ؟ صدام حسین جنگ د یارې نه دی بند کړی، دا د بین الاقوام فیصله وه، په خبره نه پوهېږئ، جنگ یې نه بند کړی دی. که چا در سره کړه ته کو دا زما تقرونو کیسټ هم خلکوي، که ټک چا وکړو که نه د دې ګړګړونه یې نیسئ، اول خو یې په دا ځمکه ولی چې دا غول متیازې تې په پرتوک کې وبېږي، او یا یې نیسئ یو مال یې راولئ. تاسو پوه شئ په خبره دا وه. نو زما عزیزانو انشاءالله د عراق ځمکې په دنیا کې نوم روښانه، او په اسرائیل خبرې نه کوم. بیګا د صدر بوش خپل تقریر چې د فلسطین او د اسرائیلو مسله حل کول پکار، دا د امریکې خبره وه، خو صدام ورته زور وښودو که نه چې والله که د اسرائیل پرېږدم چې په ایټم بم مې نه یې الوزولي. نو اوس بوش سره یاره ده چې اوس د دوی سره څه خبرې کول پکار دي چې دا ګډ جوړه موشي. دا یره او دا ګیدړ ورته چا په کونه کې بوش ته کېنول، کینی بوش او دا خبرې کول. نو خبره باندې ځان پوهوئ، ځان نه یو خو لیډرګي مه جوړوئ. زمونږ دا داسې بدقسمته ملک دی چې هر سړی لیډرګی، هر سړی، خو چې سهار راپاسي د ټپوس غوندې اخبار ته وګوري نو ټوله ورځ به لګیایي، ځان نه به د جنا صاحب خورایې جوړ کړی، او صاحبه او بوش داسې وي او پلاني داسې وي. نه ګورباچوف، څوک د ګورباچوف پر کټی دی، څوک چې دی د صدر. خدای ته ګورئ، د خپل حیثیت ته وګورئ، خپلو ځانونو ته وګورئ. که هېڅ درنه نه کېږي دا دعا کوئ چې خدای د مسلمان بول بالا کې. اوس عربو ته احساس وشو چې اسلامک بلاک جوړو، اوس ورته احساس وشو، تر اوسه نه و، اوس ورته احساس وشو چې اسلامک بلاک جوړو. که اسلامک بلاک جوړ شو، دا امریکا او جاپان او روس قسم په خدای دی چې د عربو په مخ کې به د سپو غوندې منډې وي. عربو ورشه که نه په مکه کې وګوره، رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې او صحابو که زه اوس خدای ته ووایم دا مخامخ غر چې دی دا به خدای ماله اوس د سرو زرو، ته ورشه په ټوله مکه کې سرون د هغه غر نه روځي چاته چې د پیغمبر د ګوتې اشاره شوې وه، د هماغه غر نه سره روځي. په عربو کې هغه شی خدای پیدا کړی دی چې د ځمکې په سر ټوله دنیا ورته خدای محتاجه کړې ده، چې هغه پټرول دی، هغه شی پکې خدای پیدا کړی. نو که اسلامک بلاک جوړ شو، نن تر اوسه وګوره 43 کاله وشو مونږ پاکستان ایټم بم جوړولو ته امریکا نه پرېږدي. 43 کاله وشو صدام جوړ کړی. اوس خلک لګیا دي
صدام حسین جنگ بند کو ولی بند کو دا خو ولی بند کو یا بند ولی شو نو پدے تاسو سپوئے گئی یا بل پہ سپوئے گی یا پا پاکستان کے بلاخصوک پہ سپوئے گی چھے جنگ بند ولی شو روان ولی ہو من خود میانو رونائی چھے کمزے کی گرزو مغا زیرہ تخکاری اغینا بار خو ماٹو نظر نہ لگی نو استاسو چرتا دا چایو پا دکان کے نیم خیو کو بدیو کو خو بدیو کو ندوانو کاوام ویلی پا آگے ممزان ندا صدر بوش زامن جوڑ کریو لگیا اکڑتے گئی صدام حسین یو ریکارڈ قائم کرو د زمکه د پاسا او کافر ملکونو ته وخودل چې په مسلمانانو کم داسي او نر کې دیشي چې چا په سلويخت او 2 میاشتې جنگ کې لسله د بین الاقوام اسمبلی را غوښتا او میټینګونه یې پې وکړه دا په تاریخ کې لومبی جنګ و په دې تاسو څه پوهېږئ د بین الاقوام کونسل را غوښتل داسې د ټوکو خبره نه ده واحد سړی صدام حسین و چې د بین الاقوام کونسل چې دی هغه په لړزان کې اچولی و او په اور ولاړو چې دا به کیږي څه ورشئ وګورئ د امریکې مړي وړلې امریکې له شروع کړي دي زمونږ د امریکې خورایونه چې دي غږ نه کوي چې څومره یې وړه ورشئ د جاپان مړي چې دي جاپان له وړل شروع کړه د عراق بمبارۍ صرف تاسو ماشومان مړه کړي دي پابادوم بمباری کړي ده د عراق تر اوسه پورې یو جاز نه دی تباه شوی یو جاز ستای سوونه جازونه تباه کړي نو عراق په ملک یو ریکارډ قائم کو اوس دا د شاخه تاخه زامن کینی وای د عراق پیسې راغلي وي د خلکو ته چې دغه داسې ورته زما په حق کې جلسې وکړي او تقریرونه وکړي دا د عراق پیسې راغلي وي نو مال که د عراق پیسې راغلي وي ډېر شکر دی مسلمان ملکو مونږ خو ټول عمر د مسلمانانو خیراتونه خوړلي شرمېدلو تاسو له خو د امریکې پیسې راتلې که نه ده بې حیاو تاسو خو د امریکې تالي سټ وئ او د امریکې خیراتونه مو خوړه ځکه د مسلمان د کور خیراتو خورم زه پې بد نه ښکارم ځکه د هغه د کور ختم وخورم زه پې بد نه ښکارم ځکه د هغه د مړي حلوا وخورم زه پې بد نه ښکارم تاله شرم په کار دی چې د صدر بوش د سر نه تاو شوې چندې تاله راتلې او تا خوړې شرم وکئ حیا وکئ دا خبرم په خوله څنګه راځي د عراق نه پیسې راتلې عراق چې چاله پیسې لېږلې نو نن به دومره قوت نه وی چې 22 ملکونو سره جنګېدلی وی زما په دې خبرو پوهېږئ عراق چې پیسې سعودي عرب چې دنیا انګا بنګا ته پیسې لیږي د 10 ورځو دفاعي طاقت نه و د جنگ کولو کویت چې په دنیا کې امیر ترین ملک دی کویت امیر ترین د ځمکې د پاسه د کویت عمره دولت چا سره نشته لیکن چې دولت ټول امریکا کې 2 منټه جنگ یې کړی 2 منټه خو د عراق فوج پې ورغلی نو بیا یې مخې سره وتښتېدو 2 منټه جنگ دفاعي قوت نو عراق پیسې چاله نه دي ورکړي ځکه د 22 ملکونو سره او د 22 سنډاګانو سره 2 میاشتې ډغرې ووالي او داسې ډغرې ووالي چې د هغې یې زرګونه مړه کړه او په خپله به پکې شلګونه هم نه یې مړه انشاءالله د هغوی یې سوونه جازونه تباه کړه او خپله تمامه فضایي قوت چې دی هغه محفوظ ساتلی و
په ایران کې ولاړ س په بغداد کې د ځمکې لاندې انډرګراوند ولاړ دوی به په بمباریو کې هغې به په یو مردکۍ ورخوشی خو چې یو مردکۍ به ورلړه کسی به په اسرائیلو کې به د ښځو او نرو هاډونه فیل شو صدام خو د اسلام پوزه ایښې ده د نواز شریف ورور ویلی دي چې صدام حسین د اسلام پوزه غوسه کا مال د اسلام پوزه ستا رور غوسه کړه د اسلام پوزه تاسو غوسه کړه چې د مسلمان په مقابله کې تاسو د امریکې مرګري وي اسلام پوزه خو تاسو غوسه کړه صدام خو د اسلام پوزه ایښې ده که تاسو وایئ چې د ایران د عراق طاقت نو 22 ملکونو سره د جنگ کولو نو جنگ به نه کولی کنه نو تاسو پاکستانیان یې کنه یہی کنه د دې مبارک ملک یې ہندوستان 90 کروڑ دے او 10 کروڑ ہے ٹھیک دا تا دوزل په کشمیر د ہندوستان سره جنگ کړی دی کنه دو ظلم کړی دی کنه نو د 90 کروڑ سره 10 کروڑ جنگ کولی شي تا ولی کولو اوس بیا تیار دی که خیر ځان لزه مې خوښوي چې کوم طرف ته به منډې وهي ایمان دې ته وایي لږ اختلاف ورته په ملک کې پیدا شو ایمان دې ته وایي د 90 کروڑ دنیا وزیر اعظم د هندوستان استعفا ورکړه که نه څه چل شوی ملک ورانو هېڅ نه وشي لغوندی اختلاف ورته پیدا شو هغه نه زما ملکی او په اسمبلی کې چې لږم انتشاري زه د داسې ملک وزیر اعظمي نه کوم راجیو ګاندھی ته پیشکش وکړو چې ته وزیر اعظم جوړ شه هغه نه بیا الیکشن وکړه صدر ته وی بیا الیکشن وکړه چې زما مکمله اکثریت راشي هغه نه رستو به بیا حکومت جوړم بیا الیکشن وکړم اصول دې ته وایي نن ستا په پاکستان کې مولانا عبدالستار نیازی ولی استعفا ورکړه ولی استعفا ورکړه استعفا ځکه ورکړه چې په دې ټولو دورو کې نواز شریف سره و ورسره که نه خدای مخوار نه که په خبرو پوهېږئ که نه په دې ټولو دورو کې نواز شریف سره و نو هغه ولیده چې دې قوم له په سترګو کې سا اچوي او کار چا دپاره کوي کار امریکې له کوي او قوم له تاثر ورکوي چې زه امن مشن باندې ګرځم نو چې راغی آفرین د ده په مور او پلار استعفا یې ورکا چې د داسې ملک وزارت زاړو کوم اوس په کار زمونږ د ملک د نورو وزیرانو ته دي دلته دا صوبه کې چې دي دا چنډال چوکړي دوی مم کو کته ورته استعفې ورکړي خدای مرکه شرمېدلو هم کته د مولا ایمان پرونم د مولا ایمان په سن 88 کې هم کتلی په سن 88 کې چار یو ممبر په 2 کروڑه روپۍ خرڅېدو او د جمعیت العلماء اسلام ممبران چا خرید کړي نو په دې ټول کابینټ کې یو ګیرې والاو لویه شمله به په سر وه خلکو به ویل دې شملې ته وګوره د شملې ایمان هم وکتو او د پټکي ایمان هم وکتو او دا نور هم وګوره دا یې واین دی او دا یې باین دی او دا یې ټاین دی او دا یې کاین دی د دغو ایمان هم وګورئ بل په لوی قهر زمونږ د ملک اخته دی هره ورځ میټینګ دی او میټینګ میټینګ دی او میټینګ دی
وته د امیر صاحب په توپه ولګئ خو چېرته کار خو مه کوئ که میټینګ دی او میټینګ دی میټینګ دی چای دی او بسکټ ډنر دی او بسکټ عشایه ده او زهرانه ده او میټینګ بل کار نشته سکیم نشته د علاقې خدمت نشته که د علاقې خلک چغه ووایي چې اسپتال پکار دی خلقو بیړه تباه شوه په دې کوواټ روډ یو اسپتال پکار دی ټولو مومندو چغې ووالې هغه ورځ په جلسه کې دا خلیل مومند چې دی مومند د باړې نه چې وړې دې ته مومندان وایي او چې راځې خوښې دې ته خلیلان وایي مومندو چغې ووالې چې اسپتال پکار دی زه چې پې راپاڅېدم مال چغې ولې وهئ تاسو مومند په هر الیکشن کې ارباپان پاس کوئ ورشئ که نه او د دې ګړګړونه یې ونیسئ او په دې سره کې راکاږئ چې د سن 40 نه ته په دې علاقې ممبر را روانې تر اوسه پورې د یو ایمرجنسي کیجوالټي راته جوړه نه کړه خړ سیلاب هم یوسه خان او ارباب تا ډوټینګېدی نه شئ ورشئ که ما چاہے چې تجویز پیش کوي چې لږ د چی تجویز پیش کوي دا ممبر هم سلا جوړ کړی دی که اوس مال یو بل ټکی درته وکړم والله نه بل ټکی ویم ممبر څوک سره جوړوي یو سړی چې د علاقې کونسلر جوړوي خو د کونسلر دا مطلب وي چې زما ویاڼی به صفایي زما سړک به صفایي ٹھیک ده جی یو سړی چې د صوبایي اسمبلی ممبر جوړوي ماله به سړک جوړی ماله به لارې جوړی ماله به اسپتال جوړی ماله به ډسپنسري جوړی ماله به د ماشومانو پرایمري سکول جوړی ممبر خو خلک بیله جوړي نو چې دین هم نشته مذهب هم نشته اسلام هم نشته چېرته ډسپنسري هم نشته پرایمري سکول هم نشته سړک هم نشته ته ورشه په دې سړکونو دا ډیرانونه وګوره او دا ګندونه وګوره چې پې پراته دي یو د لیوه زوی چېرته شته چې وایي چې هلکه دا ولې یو ابل ورځ لنډی کې مړی شوی نو وزیر اعلی دعا ته راتلو نو د صدر د طرف نه لار او سړک یې والا ټول ټیک کو صفا یې کړو جوړ را جوړ یې کړو چې چیف منسټر په لاره ځي د دې لنډۍ په سړک یې را نه وستو ځکه چې د لنډۍ په سړک باندې ورشه غلدره پرته ده نو په دې را نه وستو نو خدای پیژندلی قوم یې خدای پیژندلی یې او خدای بم نورم که خیری ذلیلی او خواری بم او نور بم هم رسوا کوي آسمانی آفتون هم در باندې شروع شوي دي آسمانی آفتون ستا ملک د اسی متحمل نه دی یو گلچ کا زلزلې دی پېښور لور کړو ستا حکومت به بیا دنیا ته اپیل کوي جاله کمبلې راولي اله غرق شو سړی راولېږئ اله تنبوان راولېږئ په چترال کې یو کلی وران شوی دی صاحبه د دنیا نه خیراتونه وغوښتل او خیرونه د دنیا نه وغوښتل ما وی چې دنیا نه خیر او خیرات غواړئ نو تاسو د خپلې شیروانۍ خو هم چاله ورکوئ که نه زمونږ د وزیر اعلی وزیر اعظم صاحب شیرواني چې ده نیمه ګنټه پس یو شیرواني بدلوي کوي که نه کوي نیمه ګنټه پس او یو قسم واسکټ بدلوي صدر صاحب زمونږ چې دی نیمه ګنټه پس په مخ برش وی او ځان برابروي او شیرواني بدلوي او واسکټ بدلوي ایمان خو دې ته وایي چې ایثار سړی وکړي ایثار دا معنا
چې کوم سیزونه دي دوه دي یا درې دي یو ځان له پرېږده یو بل له ورکه. بله ورځ ما ته چا دا خبره مې وکړه، ما ته چا وی تام دا چل کړی دی څه؟ ما لاو راشي زه ګواه لرم ما له د لندن نه راغلي نوي بنینونه په خدای قسم چې ما غریبانو علماو ته ورکړي. سږ کال یې ما له 3 چوغې راغلې وې، 3 چوغې او 3 واړه چوغې مې 3 بزرګانو ته ورکړي دي. یو لمیم جومات له یوړه وروا مې غوسته، بل لمیم راوغوښته په دکان کې مې ورواغوسته، بل لمیم جومات له وروړه او پد پې مې واغوسته. زما خپله چې کله کله زه اغوندم د دې 20 کاله وشو چې موږ ماله یو چترالي راوړې وه. بنینونه د لندن نه وي، دا زه خپله چې اغوندم دا د امریکې د کباړ بنین دی، په 45 روپۍ مې اخیستي، چېرته په 20 یا په 30. وی نه دا زما عقل چېرته مني. مال دا د خدای بله مهرباني ده چې دی د 20 روپو بنین او په ما کې د 0 ښکاري. ستا مالې د خر شکل دی چې د 0 واغوندې دانې در کې ښکاري. بوتاړ دی خراب دی، بوت دی مردار دی. تاسو خیال راغی؟ نو ایثار دی ته وایي چې اول به د خپله کوره شروع کې، د خپله ځانه به شروع کې. ایمان دی ته وایي. نیمه ګنټه 15 منټه پس پړک بل ډریس، پړک بل ډریس، پړک بل ډریس، پړک بل ډریس. ایمان دی ته وایي.